رمضان مبارک پدې کې اکثر د وفاق المدارس عربیه پاکستان دا رزلټ چې کمی د دې د تیارې او بیا چې د دې د اناونس کېدو او د اعلان د خبري شروع شي نو د دې د رزلټ چې تیاریږي د دې طریقه کار یاد ساتي غوړي دا داسې مختصر نه چې زر او شو چیکنګ چې کوم دی هغه په 10 12 13 دن کې مکمل شو دا پرچی چې دلته نه طالب علمان ورکی نو دا ملتان ته لاړ شي ملتان چې هغه کم تاسو په د مدرسې نوم خپل رول نمبر لیکلی هغه چټ د دینه جدا کی هغه چټ جدا کی په هغه چټ باندې او د تاسو پرچا چې دا کافی په دې باندې هغه خپل یو نمبر واچي نو بس هغه چټونه مزان سر جدا کیږي او دا پرچی جدا جدا بندي 200 پرچی دا بندي نو دا چې کم بیا په 15 زینو کې د دې چیکنګ دی پیری شوی دی په کراچۍ کې بلوچستان کوټه کې او پا خیر المدارس کې ملتان پنجاب کې او په کې پی کې خیبر پختونخوا کې 2 ځای شوی دي نو 15 مقاماتو کې بیا د چیکنګ شو نو بیا د کم پرچی چې په کم علاقو کې مقرر شوی نو هغه بیا هغه علاقو ته دوباره راولېګل خپل یو پټ نمبر یې په واچو بیا دلته کم ممتحنین چې وغي هغه پرچی چې کولې دولس دیال لسروز هغه پرچی چیکنګ شروع نو هغه پرچی دوباره دی وسره خپل هغه 200 پرچی چې دی وګورئ نو هغه سره خپل یو کشف الدرجاتی پاره کې دا هغه نمبر اولی کی او هغه سری نمبر چې کمی هغه خفیا هغه وسره لیکل شوی نو دا ملتان ته لاړ شي نو بیا د هغه کشف الدرجات هغه ځان ته مخه تکیدی او بیا کم دا سلیپونه چې دی جدا کړي نو هغه نمبر بیا یو ځای کوي او بیا هغه اوریجنل رول نمبر او هغه نوم سره هغه بیا یو ځای کوي نو بیا دا پروسس شروع شي اب تل سورہ تقریبا دا روانی 15 دن روانی دانو شون کې هر کال تعداد سیوا کیږي نو هر کال چې دینو تقریبا مخکې بداسي او چې کله نا کله بد رمضان مبارک پړم به دوی مروز باندې یا شعبان په اخره کې بم کله نا کله دا رزلټ چې دینو د اعلان بو شو اوس چې کم دینو رو لومبنه هفته تب شو رو چون کې هر کال تعداد سیوا کیږي نو رو بدا رزلټ چې دینو دا بلیټ کیږي نو د دې د وجه نه دی کې پورا پروسس